پیاز مو له ډول ډول ناروغیو څخه ساتي. سلام او نیکې هیلې ښه راغلاست زموږ یوټیوب چینل ته او فیسبوک پاڼې ته. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ. پیاز مو له ډول ډول ناروغیو څخه ساتي. هو، دا رښتیا ده. پیاز د هر ډول ناروغیو څخه موږ ساتي. راځئ چې د پیاز په اړه تاسو ته ګټور معلومات درکړم. پیاز د ډېر لرغوني سبو له ډلې څخه دی چې بشر یې ترې ګټه اخلي. دا سابه نه یوازې د خوړلو خوند ښه کوي، بلکې خواړه د انسان روغتیا ته هم ډېر ګټه رسوي. پیاز بېلابېل ډولونه لري، لکه سپین پیاز، زیړ پیاز، سور او داسې نور. اوس مهال پیاز د نړۍ په ټولو سیمو کې کرل کېږي، خو ویل کېږي چې اصلي سرچینه یې افغانستان دی او له دې ځایه یې د نړۍ د نورو سیمو ته لیږدول کېږي. پیاز له میلاد څخه مخکې هم شتون درلوده. د مصر خلک هم له پیاز په خوړلو کې ګټه اخیستله. په ځانګړې توګه د مصر په مذهبي مراسمو کې هم له پیاز څخه ګټه اخیستل کېده. پیاز د میکروب ضد خواړه دي. د خوړو په هضم په ځانګړي ډول د نشایسته‌ایي مواد په هضم کې ډېر رول لري، خو په دې شرط چې اول وخوړل شي. په وریجو کې یو ماده شته چې د بي ویټامین له منځه وړي، او په پیازو کې یو داسې ماده شته چې د وریجو مادي ضد دی. نو که د وریجو سره پیاز وخوړل شي نو د بدن ویټامین به له منځه ولاړ نه شي. پیاز پیاوړی کوونکی خواړه دی. اشتها ډېروي. نو هغه کوچنیان ته چې د وده کوي او ډېر اړتیا ده هغوی ته چې پیاز ورکړل شي. پیاز د هضم جهاز او تنفسي لارې ضد عفوني کوي، نو په نس ناستې او زکام اخته کېدلو مخنیوی کوي. پیاز میتیازې ډېروي او د ای، بي او سی ویټامینونه لري. پیاز د سرطان ناروغیو مخنیوی کوي. هغه کسان د شکر په ناروغۍ اخته دي نو په خپله خوړو کې دې د پروګرام پیاز له یاده ونه باسي. هغه کسان چې تبه لري نور پیاز دې په خپله خېټه باندې کېږدي، کله چې سوړ شي نو بیرته دې ترې لرې کړي. پیاز د وینې له اخته کېدو مخنیوی کوي. پیاز غاښونه کلکوي او هډوکي له نرمېدو څخه ژغوري. پیازو کې پتاشیم شتون لري، نو له همدې کبله زړه پیاوړی کوي. پیازو خوړل د جذام له ناروغیو مخنیوی کوي. پیاز فاسفورس له لرلو له کبله فکري کارونه اسانه کوي. پیاز د کم ودې ماشومانو او کمزوره سپین ږیرو لپاره ډېر ګټور دی. پیاز د دې توان لري چې د معدې سرطان خطر راکم کړي. د پیاز اوبه د غاښ درد لپاره ډېره ګټوره ده. د درد له منځه وړلو لپاره باید د پیاز لږ اوبه پر خپل غاښ توی کړو او د یو څو شېبې لپاره یې وساتو. د ورځې له مخې خام پیاز وخوړل ستاسو ستړیا له منځه وړي او ماغزه ته مو ارامتیا ورکوي.